یو کلی کې یو غریب هلک اوسېده چې نوم یې احمد و. احمد ډېر هوښیار او زړور و. هره ورځ به هغه د خپل پلار سره ځنګل ته د لرګیو راوړلو لپاره تلو. نن به ځنګل ته لاړ شم، د کور لماره لرګي راوړم. یو ورځ کله چې احمد یوازې ځنګل ته لاړ، ناڅاپه یې د یو لوی زمري غږ واورېد. غرر احمد لږ وډار شو، خو منډه یې ونه کړه. هغه ورو ورو د غږ خواته لاړ. هلته یې ولیدل چې زمری د یوې لویې ونې تر څنګ ناست و، پښې په یوه اغزي کې نښتې وه. زمری ډېر درد کې و. احمد په زړه کې ویل که زه ورسره مرسته وکړم شاید ماته زیان ونه رسوي. هغه په ډېر احتیاط سره زمري ته ورنږدې شو. اغزه یې د هغه له پښې راویست. زمری څو شېبې احمد ته وکتل، بیا یې سر ټیټ کړ لکه منه چې کوي. څو ورځې وروسته د کلي خلکو واورېدل چې یو زمری د کلي خواته راغلی دی. ټول خلک وېرېدلي وو، خو کله چې زمری راغی هغه مستقیم د احمد کور ته ولاړ. خلک حیران شول. زمری د احمد مخې ته سر ټیټ کړ او ارامه کښېناست. احمد موسکی شو او ویل دا هماغه زمری دی چې ما ورسره مرسته کړې وه. له هماغې ورځې وروسته د کلي خلکو زده کړل چې مهرباني او زړورتیا هیڅکله ځای نه ځي.